أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسرور كائنات صلى الله عليه وسلم ژوند څلېرویشتمه پته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم ورونو، په تیره درویشتمه پته کې موږ د منافقانو هغه اعمال درته بیان کړه چې د بني مستلق تر غزا د مخه یې کول، او اوس به د منافقانو هغه اعمال درته بیان کو چې د بني مستلق په غزا کې یې عملي کړه. اوس چې د بني مستلق غزا سوه او د اول وار دپاره په هغه غزا کې منافقان د مسلمانانو سره ووته، نو یې د الله عز وجل د هغه قول مصداق ښکاره کوي چې د سورة التوبه په 43 نمبر آیات کې فرمایي: لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولأوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنه. یعنی که دغه منافقان ستاسې سره په لښکر کې ووځي، نو تاسې ته به هیڅ شی نه کې زیات بې له فساده، خرابیه او چغلیه څخه، او خامخا به دوی ستاسې په مابین کې چابکي وکړي په چغلیو او نورو بدیو سره، حال دا چې دوی به ستاسې دپاره فتنه او بدي غواړي. نو منافقینو د بني مستلق په غزا کې 2 واره د خپلې شریرې نقشې د عملي کولو دپاره موقع پیدا کړه چې د مسلمانانو په مابین کې لو پریشاني په وجود راوړه، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد یې بد تبلیغات شروع کړه. او اوس به د دغه واقعات و حالات په لږ تفصیل سره درته بیان سي. اول، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بني مستلق د غزا څخه فارغ سو او د مریسع پر اوبو یې اړولې وه، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره یو نوکر ورسره و چې جهجاه الغفاري ورته ویل کېده. دغه جهجاه راغلی غواړي چې د څا څخه اوبه واخلي. په دغه وخت کې یو بل نفر چې سنان ابن وبر الجهني نومېدی او په انصارو کې د خزرج د قبیلې حلیف و، دا هم راغلی د څا څخه اوبه اخلي. د دغه 2 نفرو په مابین کې اختلاف پیښ سو، څو خبره یې و جنگ او حملو ته ورسېده. سنان نارې کړه: یا معشر الانصار، یعنی ای د انصارو ډلې مه راګورئ. او جهجاه نارې کړه: یا معشر المهاجرین، یعنی ای مهاجرینو کومک. هر یو د خپله طرفه څخه کومک غواړي. رښتیا هم دې نارو تاثیر وکړي. مهاجرین د جهجاه پر طرف راټولیږي او انصار د سنان پر طرف راټولیږي. قریبه ده چې د انصارو او مهاجرینو په مابین کې جنگ او لو فتنه جوړه سي. دا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په قهر او تلوار سره راغلی. ویلې ده چې نږدې ده چې خلق په جنگ سره اخته سي. نو یې په قهر سره وفرمایل: ابدعوة الجاهلیة وانا بین اظهرکم دعوها فانها منتنه. یعنی زه په تاسې کې موجود یم او تاسې هغه د جاهلیت کارونه کوئ. دغه د جاهلیت کار پرېږدئ، دا بدبویه کار دی. ورونو، دا چې یو څوک خپل قوم د خپل باطل کومک دپاره راغواړي، دا جاهلیت دی. او که قوم هم د هغه کومک په ناحقه او باطلو کارو کې کوي، دا هم جاهلیت دی. دا چې نن ورځ یو څوک د تمیز، فخر
او تفرقې دپاره وایي زه د فلاني ځای یا د فلاني قوم څخه یم، دا هم د جاهلیت د کارو څخه یو کار دی. عزت او شرف په اسلام کې دی، عزت او شرف په علم او تقوا کې دی، په نسب او قومیت کې عزت نسته. شرافة الانسان بالعلم والادب لا بالمال والنسب. یعنی د انسان شرف په علم او ادب سره دی، نه په مال او نسب سره. یو څوک به خود مهاجر یا انصاري وي، یو څوک به خود د یوې منطقې او د یوه قومه څخه وي، خو دا شیان د دې دپاره ذکر کیږي چې انسان په وپېژندل سي، نه د انسان د عزت او شرف دپاره. د مسلمانانو اصلي عزت په اسلام او تقوا سره دی، نه په وطن او قومیت سره. خو سبحان الله، شیطان و چې په دغه لحظه کې یې پر دوی دغه تاثیر وکړي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دعوها فانها منتنه. پرېږدئ دغه د جاهلیت کار پرېږدئ، دا بدبویه کار دی، نتیجه یې بده ده. دغه قومیت او قوم پرستی پرېږدئ. دا چې یو هغه بل د قومیت په نامه په ناروا او باطلو کارو کې ځان ته ورنږدې کوي، دا کار مه کوئ، بلکې مسلمانان ټول سره ورونه دي. نو مسلمانان آرام سو او هر یو پر خپل طرف رهي سو. څرنګه چې عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین هم په دغه لښکر کې موجود و او په داسې یوه موضوع پسې ګرځېدی چې د هغې په واسطه د مسلمانانو په مابین کې اختلاف او تفرقه جوړه کړي. مګر په دغه وخت کې چې د جهجاه او سنان په مابین کې اختلاف پېښ سو، د ابی زوی نو موجود، او بیا په وروسته کې دا خبر دته وویل سو چې داسې او داسې پیښه سوه. نو یوه هغو کسانو ته چې د ده سره موجود وه او ټول هم منافقین وه یوه خبره وکړه. که څه هم په دغه وخت کې چې ده دغه خبره کول ټول موجود کسان منافقین وه، خو بیا هم هلته یو ځوان هلک ناست و چې عمر یې 14 کاله و یا تر دغه هم کم و، چې دغه ځوان زید ابن ارقم نومېدی او واقعي مسلمان و. په دغه مجلس کې فقط دغه یو نفر واقعي مسلمان و او نور ټول منافقان د ابی د زوی ډله وه. نو کم وخت چې عبدالله منافق ته دغه خبر وویل سو، د ابی زوی ډېره بده خبره وکړه. ویل آیا مهاجرینو داسې وکړه؟ موږ یې په خپل وطن کې وشړلو او پر موږ غالبه سوه؟ زموږ په ملک او ښار کې زموږ څخه بد راځي؟ زموږ پر احسانو یې سترګې پټې کړې؟ په والله زموږ او د دغه وږو قریشو مثال داسې دی لکه هغه پخوا چې ویل سوي دي سپی دې چاغ که چې ودې داړي. دا ډېر بد مثال و. او بیا یې وویل په والله که موږ بیرته مدینې ته ولاړو، هغه عزتمن به هغه ذلیل ځینې وباسي. چې د دې خبرې مقصد او معنا یې دا وه موږ اهل مدینه چې د عزت خاوندان یو، او دغه مهاجرین چې ذلیله قوم دي. کم وخت چې مدینې منورې ته بیرته ولاړ سو، نو به دوی د مدینې منورې څخه وباسو. بیا یو هغه ناستو کسانو ته وکتل، ویل تاسې یاست چې په خپلو ځانو مو دغه وکړه، تاسې په خپل وطن کې ځای ورکړئ، تاسې خپل مالونه ورسره تقسیم کړه. په والله که تاسې دغه خپل کومک د دوی څخه منع کوئ، دغه مهاجرین به وږي او فقیران سي او زموږ ملک به پرېږدي. د عبدالله ابن ابی منافق مقصد دا و چې تاسې د مهاجرینو سره هیڅ کومک مه کوئ، مه مالونه ورکوئ، مه کارونه. مهاجرین به وږي سي او مدینه منوره به پرېږدي. لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، په دغه مجلس کې یو نفر موجود و چې هغه زید ابن ارقم و او واقعي مسلمان و. د ده ایمان دا قسم خبرې نه قبلولې چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو دې وسي. نو یې خپل اکا ته دغه بیان وکړي او اکا یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه حال ورساوه. په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ناست و او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې وویل یا رسول الله، عباد ابن بشر امر که چې د ابی زوی ووژني، دا منافق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل
یا عمر آیا دا ستا خوښه ده چې خلق بیا خبرې کوي او وایي چې محمد خپل اصحاب وژني؟ مګر د کوچېدو غږ وکړه، یعنی خلق په بارېدو سره امر که. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه د ابی د زوی د خبرو حال په داسې وخت کې ورسېدی چې هغه وخت د لشکر د بارولو او کوچ کولو وخت نه و، شپه وه. خو بیا هم رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دربار سي. دا ځکه که خلق دلته پاته وي هغه د ابی د زوی خبرې نشریږي او د مسلمانانو تر غوږو ورسیږي، نو خود په نتیجه کې فتنه جوړیږي. نو د دې دپاره چې خلق په بل کار مشغوله سي او ستړي سي، دا خبره پټه پاته کیږي او فتنه خاموشه کیږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په کوچ او بارېدو امر وکړي. لښکر هم د بارېدو په کار مشغوله سو او حرکت یې وکړي. څرنګه چې دغه وخت د بارېدو وخت نه او د مسلمانانو هم دا عادت نه و چې په دغسې وخت کې بار سي، خو نن داسې بیا وخته بار سوه او رهي سوه. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه چې د انصارو د مشرانو څخه و، په تعجب کې سو چې دا وخت او بارېده. پوه سو چې یوه موضوع سته، چابک سو او په لښکر کې ځان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورساوه. ویل یا رسول الله، موږ داسې وخت را بار سو چې مخکې پر دغسې وخت نه بارېدلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا تا ته هغه خبره نه ده در رسېدلې چې عبدالله ابن ابی کړې ده؟ اسید رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله هغه څه ویلي دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه داسې اراده ده چې مدینې منورې ته ولاړ سي، هغه عزتمن به هغه ذلیله د مدینې منورې څخه باسي. اسید رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، ته هغه څوک یې که دې خوښه وي چې دی به باسې؟ په والله دی ذلیله دی او ته عزتمن. او بیا اسید ویل یا رسول الله، د ده سره نرمي کوه. په والله الله جل جلاله ته موږ ته په داسې وخت کې راوستې چې د ده قوم د تاج دپاره مریانې سره یو ځای کولې او دی داسې فکر کوي چې د ده پاچهي تا ځینې واخیسته. اوس خو لښکر تګ کوي، مګر بیا هم هغه د ابی د زوی خبر کرار په مسلمانانو کې نشرېدی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې دپاره چې په خلقو کې فتنه نسي جوړه امر وکړي چې وتګ ته دوام ورکړي. دغه ټوله ورځ یې تر ماښامه په لښکر تګ وکړي، بې له لمانځه بل د هیڅ شي دپاره نه درېږي. شپه یې هم تر سهاره په تګ پر تېره کړه. په دغه سبا ورځ هم پسې رهیدی تر څو چې لمر ډېر په عذاب کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لښکر په اړولو امر وکړي. خلق مځکې ته لا نه ورسېدلي چې د ډېرې ستړیا په سبب ټول بیده سوه. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار د دې دپاره وکړي چې خلق د ستړیا او د خوب په سبب د خبرو کولو دپاره وخت نه کي پیدا. اوس چې د ابی زوی منافق په دې خبر سو چې زید ابن ارقم و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ده خبرې رسولې دي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او په الله سره قسمونه یادوي چې ما هیڅ کله دغه خبرې نه دي کړي کوم چې تا ته ویل سوي دي. او ځینې انصار چې هلته حاضر وه هغو هم ویل یا رسول الله، شاید دغه هلک په خبرو کې خطا وتلی وي او هغه خبرې نه وي په یاد کوم چې عبدالله ابن ابی کړي دي، یعنی ممکن دغه زید ابن ارقم درواغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د منافق عبدالله خبرې او قسمونه ومنل. نو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه وایي زه دونه غمجن سوم چې د دغه په مثل هیڅ وخت نه وم غمجن سوی، ځکه د مسلمانانو په مابین کې په درواغو سره معرفي سوم. نو وایي د خپله ځایه او کوره څخه نه راوتلم تر څو چې الله عز وجل د سورة المنافقون په صورت کې ډېر آیاتونه نازل کړه او دغه منافقان یې رسوا کړه. الله عز وجل د سورة المنافقون په 7 او 8 نمبر آیاتو کې فرمایي هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، یعنی دغه منافقان هغه کسان دي چې خپلو ملګرو ته وایي نفقه مور کوي
خپل مالونه و هغو کسانو ته مه ورکوئ چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دي، چې هغه غریب مهاجرین دي. دا د دې دپاره چې دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګري سره متفرق سي، سره وپاشل سي، یوې او بلې خواته ولاړ سي. مګر الله عز وجل پسې فرمایي ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يفقهون. او خاص الله لره د اسمانو او مځکې خزانې، مګر منافقان د الله په رزاقیت نه پوهیږي. دغه احمق او ناپوه منافقان په دغه هم نه پوهیږي چې د ټولو مځکو او اسمانو خزانې د الله جل جلاله په اختیار کې دي، او هغه الله جل جلاله یې مالک دی، رزاق او رازق دی جل جلاله دی. دا چې هر څوک مال لري الله جل جلاله ورکړی دی، خو غریبان یې هم وږي نه دي پرې ایښي. یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. منافقان وایي که چیرې موږ بیرته مدینې منورې ته ولاړ سو نو خامخا به هغه ډېر عزتمن خلق چې کافران او منافقان دي د دوی په قول، دغه ډېر خوار او ذلیله خلق چې مؤمنان دي د مدینې څخه باسو. مګر الله جل جلاله فرمایي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. یعنی عزت خاص الله لره دی او رسول الله لره دی او مؤمنانو لره دی، مګر منافقان د رب العزت په عزت نه پوهیږي. نو زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته یو څوک راولېږي، زه چې ورغلم دغه آیاتونه یې راته تلاوت کړه او ویل الله جل جلاله ستا تصدیق وکړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو مسلمانانو په حضور د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنه غوږ ونیوی او ویې فرمایل دا هغه څوک دی چې الله جل جلاله د ده غوږ او د ده اورېدل سوي خبرې تصدیق کړې، یعنی دی درواغ نه وایي، رب عز وجل یې تصدیق وکړي. دا خبر و عبدالله ابن ابی ته ورسېدی. ورونو دغه رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی یو زوی درلودی چې د هغه نوم هم عبدالله و. دغه عبدالله رضی الله تعالی عنه چې د منافق عبدالله زوی و، صالح او صادق مسلمان و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جلیل القدر اصحابو څخه و، د هغو کسانو څخه و چې وحی یې نوشته کولې. دی رضی الله تعالی عنه د پلار د دغه ټولو کارو څخه بری او بیزاره و. هغه چې په دغه واقعه خبر سو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی، ویل یا رسول الله زه خبر سوم چې تا زما د پلار د وژلو اراده کړې ده، که ته دا کار کوې پر ما امر وکړه، په والله سر به درته راوړم. زه پر دې بیریږم چې ته به بې له ما څخه بل څوک په دا کار امر کې، او بیا به ما نفس او شیطان نه پرېږدي چې د پلار قاتل مې دي د خلقو په مابین کې ګرځي، بیا به زما څخه هغه نفر ووژل سي، نو به مې مسلمان د کافر په عوض وژلی وي او اور ته به داخل سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا وژنم یې نه بلکې نرمي او مهرباني ورسره کوم، تر څو پورې چې زموږ سره پاته وي ښه ملګرتیا ورسره کوم. او بیا دغه عبدالله رضی الله تعالی عنه د خپل منافق پلار عبدالله ابن ابی په لار کې ودرېدی او د هغه پر ځیګر یې توره ورکښېښول، ویل والله وژنم دې، ته به مدینې منورې ته نسې راڅخه داخل او نه به دې مدینې ته پرېږدم تر څو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه نه وي درته کړې او دا اقرار ونه کې چې ته ذلیل یې او محمد صلی الله علیه وسلم عزیز او عزتمند دی. کم وخت چې منافق عبدالله ولیده چې زوی یې جدي دی، دغه خبره په رښتیا ورته کوي او د ده د وژلو قصد یې کړی دی، ځای پر ځای ودرېدی او حرکت نه کوي. څو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې عبدالله خپل پلار نه پرېږدي چې د مدینې منورې پر طرف لاړ سي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حال ورولېږي چې ما و عبدالله ابن ابی ته اجازه کړې ده چې مدینې منورې ته دې داخل سي.
بیا نو عبدالله رضی الله تعالی عنه دغه منافق عبدالله پرېښاوه چې د مدینې منورې و طرف ته د لښکره سره رهي وي او دا خبر په ټول لښکر کې نشر سو چې منافق عبدالله ابن ابی دغسې ویلي وه او بیا خپل زوی نه پرېښاوه چې مدینې ته داخل سي نو خود د دغه منافق حقد او حسد عناد او عداوت نور هم ډیر او زیات سو چې د هغه په سبب یې یوه بله خطرناکه واقعه او حادثه په وجود راوړه چې هغه د افک یا د لویو درواغو خطرناکه واقعه ده د افک واقعه په داسې ډول سره وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې عادت و چې کم وخت به په سفر تلی او غوښتل به چې د خپلو ازواجو مطهراتو څخه په دغه سفر کې یو څوک ورسره بوځي نو به د هغو په مابین کې قرعه کشي کول او د امهات المؤمنین څخه چې به د هر چا نوم راوختی هغه بیبي به ورسره بیول د بني مستلق په غزا کې حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها د هغې قرعه کشي په اساس د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرې وه او په دغه وخت کې د الله جل جلاله د طرفه د مسلمانو ښځو دپاره په حجاب سره امر نازل سوی و نو د عایشې صدیقې رضی الله عنها دپاره یوه کجاوه وه چې دا رضی الله عنها به په هغې کې کښېنستل او بیا به پر اوښ ایښول کېده او پر کجاوه به پردې ځړېدلې چې دا به نه معلومېده چې په کجاوه کې څوک سته که یا او د دغه کجاوې دپاره موظف نفر وه چې د لښکر د اړولو په وخت کې به کجاوه کښته کول او د لښکر د بارېدو په وخت کې به کجاوه پر اوښ بارول بیا به اوښ په قافله کې برابر او رهي کوي خو کم وخت چې دغه عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د هغه خپلو خبرو په واسطه ذلیل او شرمنده سو نور یې هم حسد او عناد زیات سو د الله جل جلاله قدرت دی تر دغه وروسته چې بیا قافلې نږدې و مدینې منورې ته واړول نو د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کجاوه هم کښته سوه او بیا د قافلې تر بارېدو د مخه حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها د اوداسه د ضرورت دپاره د لښکر څخه یو څه لرې ولاړه البته داسې ځای ته چې د لښکر څخه ګوښه و چې نه هغه ځای د لښکر خلقو لیدی او نه د هغه ځای څخه لښکر معلومېدی او تر ضرورت وروسته بیرته د لښکر ځای ته راغله خو دلته چې یې وکتل هغه د غاړې امیل یې نه و هغه د اوداسه په ځای کې شکېدلی و نو دا رضی الله تعالی عنها بیرته و هغه ځای ته ورغله چې هغه امیل پیدا کړي دغه امیل د جزع ظفار څخه جوړ سوی و جزع په عربي کې ومرویو او ملغلورو ته وایي او ظفار په یمن کې د یوه ځای نوم دی یعنی دا امیل د یمني ملغلورو څخه جوړ سوی و چې البته په هغه وخت کې به قیمت او ارزش هم درلودی او دا امیل د دې هم نه و بلکې دې رضی الله تعالی عنها د خپلې خور څخه په عاریت اخیستی و نو دا رضی الله تعالی عنها د هغه امیل په پیدا کولو پسې سرګردانه وه او په هغه پسې ګرځېده چې دلته لښکر کوچ وکړي او بار سو هغه موظف نفر چې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها کجاوه یې پر اوښ بارول هغو کجاوه بار کړه او دا یې خیال و چې دا رضی الله تعالی عنها په خپله کجاوه کې موجوده ده څرنګه چې حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها په عمر کمه وه او په بدن هم ډنګره وه تاسې ته خو د مسلمانانو د غریبۍ او مسکنت حالات د مخه لا بیان سوي دي چې په نس هم نه وه ماړه نو چاغښت د کومې خوا و نو د دغه لږ عمر او ډنګرتیا په سبب هغه نفر چې د کجاوې د بارولو موظف وه په دغه هم نس و پوه چې کجاوه خالي ده او بار یې کړ همدارنګه هغه نفر چې د کجاوې په بارولو کې کومک کاوه که یو یا دوه نفره وای د کجاوې خالیوالی به حس کړی وای مګر هغه نفر هم زیات وه دا یې نه کړه حس چې په کجاوه کې څوک نسته کجاوه بار سوه او لښکر رهي سو کم وخت چې حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خپل امیل پیدا کوي او بیرته راغله لښکر تللی و نو دې قصد وکړي چې دا باید پر دغه ځای پاته سي او هر وخت چې لښکر پوه سي چې دا نسته بیرته و دغه ځای ته پسې راګرځي عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه د عادته په انتظار کښېنستم چې خوب را باندې غالبه سو او بیده سوم
دا نو د هلته بیده پرېږده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت و چې همیشه به د قافلې تر شا یو نفر پرېښاوه چې دا نفر به تر قافلې ښه وروسته پسې وررهي و او د قافلې تر شا به اړول. د دې نفر وظیفه دا وه چې د قافلې څخه به هر شی پر منزل یا پر لارې پاته سوی و یا به لوېدلی و یا به هېر سوی و هغه شی به ورسره رااخیستی. په دغه ورځ او په دغه وخت کې دغه موظف نفر صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه او د قافلې تر شا رارهي دی، ځکه هغه بیا د قافلې تر شا او ډېر وروسته آرام کړی و. ویلې ده چې یو انسان د قافلې څخه پاته دی. چې ورنږدې سو ویلې ده چې ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ده او ویې پېژنده، ځکه د حجاب تر امر د مخه یې لیدلې وه او پېژندل یې. نو صفوان په لوړ آواز وویل انا لله و انا الیه راجعون. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي په دغه استرجاع راویښه سوم او صفوان ویل یا عایشه الله دې در باندې ورحمېږي ولې پاته سوې؟ حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها جواب ورنکړي. وایي راویښه سوم خو د ده د پوښتنې جواب مې ورنکړي. او صفوان رضی الله تعالی عنه ویل ولا حول ولا قوة الا بالله. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما تر ده شریف او باعزته نه دی لیدلی. اوښ یې راوستی، هغه یې چوکی او دی په خپله لرې ولاړی او ویل سپرسه یرحمک الله. ورونو صفوان د دې دپاره لرې ولاړی چې دغه د اوښ د سپرېدلو حالت هم ونه ویني. وایي کم وخت چې زه سپره سوم نو راغلی او اوښ یې رهي کړي او ډېر تیز تګ یې کاوه څو په لښکر پسې ورورسېدی. ورونو دغه واقعه تر دغه ځایه پورې عادي او طبیعي واقعه ده. د صحرا او قافلو په ژوند کې دا شیان هم پیښېدل او هم پیښ سوي وه. خلق پاک او ایمانداره وه. حتی د جاهلیت په زمانه کې تعفف او پاکي د دغو عربو عادت و. نو هیچا په دې واقعه کې نه چرت واهه او نه په زړه کې څه ورګرځېده. بیا خاصتا صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې داسې ژوند کاوه لکه اولاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لکه پلار او ازواج مطهرات یې لکه منجې. او بیا خاصتا صفوان رضی الله تعالی عنه په دین عبادت حیا او پاکي سره مشهوره و. دا یوه عادي او د نظره وتلې واقعه وه چې پیښه سوه. هیچا هم سر په ونه ګرځاوه. خو هلته یو د حسد مار وهلی موجود و چې د بغض او عناد حقد او حسد زهر یې په بدن کې ایښېده او د خدای یې یو څوک غوښتی چې دغه خپل زهر پر توی کړي چې هغه د ابی زوی رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی و. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د پاته کېدو واقعه ډېر ژر د ابی د زوی تر بې عزتۍ وروسته پیښه سوه. څرنګه چې د ابی زوی یوازې دا نه چې منافق و بلکې د منافقانو استاد او معلم هم و او زړه یې د هغه بې عزتۍ په سبب د بغض او عناد څخه هم ډک و. او دلته صفوان ابن معطل رضی الله تعالی عنه ولشکر ته راورسېدی او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها پر اوښ سپره ورسره ده. نو دغه عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین ډېره خبیثه او معنا درلودونکې جمله وویل ستاسې د ملګري ښځه د صفوان سره والله نه دی د دې څخه خلاصوی دی نه دا د ده څخه العیاذ بالله. دا د افک خبره ده. دا خبیثه جمله د خبیثې خولې څخه د ام المؤمنین حضرت عایشه الصدیقې رضی الله تعالی عنها پر شرف طعن و. د ابی زوی منافق دغونه وویل مګر دا خبره د ده د خولې څخه و بلې خولې ته او د هغې څخه بیا بلې ته نقلېده. لکه څرنګه چې د ضعیف النفس خلقو عادت دی چې د یوه کارګه څخه 100 کارګان جوړوي. هر یو پر دغه جمله د خپل بېعقلتیا او بدبختۍ پر اندازه زیاتوب کاوه. په خپل عبدالله ابن ابی منافق په پوښ پیچلې معناداره خبره وکړه چې د بدو الفاظو صراحت نو پکښې مګر په دغه حالت کې چې د یوه څخه و بل ته نقلېده خبره په صریح او واضحه الفاظو بیانېده چې دا هغه افک دی چې الله جل جلاله په سورة النور کې ذکر کړی دی. افک
و هغه درواغو ته ویل کیږي چې په انتهایی درجه کې د حقیقت څخه لرې وي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي زه په هیڅ نه وم خبره او نه چا څه راته ویل، خو کوم وخت چې دا رضی الله تعالی عنها د سفر څخه بیرته مدینې منورې ته راغله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ورغله، فورا مریضه سوه. فقط د بني مستلق څخه را رسېده وه چې ډېره شدیده مریضه سوه او دغه مریضي یې تر 20 ورځو زیات دوام وکړي. دا رضی الله تعالی عنها په هغه خبرو چې د خلقو په مابین کې نشریږي هیڅ نه ده خبره. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما په ټولو حالاتو کې هیڅ تغییر نه لیدی، ټول ژوند پر خپل پخواني حالت و، صرف دونه فرق مې حساوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پخوانی مهرباني نه را سره درلوده. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه خبر په نشرېدو سره ډېر خفه و او ماته یې هم هیڅ نه ویل. په پخوا کې عادت و چې زما سره بې پستې او نرمې خبرې کولې، خاصتا په هغه وخت کې چې مریضه به وم، مګر دا وار یې هغه پخوانی مهرباني نه را سره درلوده. څرنګه چې زما د مریضۍ په سبب زما مور هم را سره وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کور ته راغلی فقط دونه به وویل څه حال یې دی، څنګه ده، کیف تیکم، تر دغه زیات یې نور څه نه ویل. خیر، زه دغه د مریضۍ په حالت کې وم او په هیڅ نه وم خبره چې خلق څه وایي او څه پیښه ده. څو مریضي مې یو څه سپکه سوه. نو یوه شپه د ام مستح سره د ادای حاجت دپاره مناسع ته ووتم. مناسع د یو ځای نوم دی چې اهل بیت کرام به د حاجت د رفع کولو دپاره و دغه ځای ته ورتله. تاسې ته معلومه ده چې پخوا د ننه په کورو کې دغسې ځایونه نه وه لکه نن ورځ چې په هر کور کې د ضرورت د رفع کولو دپاره ځایونه سته چې څوک حمام، څوک مکان، څوک بیت الخلا یا کناراب ورته وایي. په پخوا کې دغه ځایونه په کورو کې نه وه، د باندې به وتل، هغه هم د کورو څخه لرې. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د ضرورت دپاره د ام مستح سره د باندې ووته چې د دغه ښځې زوی مستح ابن ابي مستح د هغو کسانو څخه دی چې د افک په موضوع کې یې په صراحت سره خبرې کړي دي او واضحه الفاظ یې ویلي دي. او هلته پر لارې د مستح د مور پښه په خپلو کالو کې بنده سوه او پر مخ یې غځاره سوه. نو د مستح مور وویل الله دې مستح هلاک کړي یا الله دې مستح وشویوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها ورته ویل دا دې بده خبره وکړه، ته و داسې سړي ته شرا کوې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دی او بدر ته حاضر سوی دی. ورونو، مستح رضی الله تعالی عنه د هغه کسانو څخه دی چې په بدر کې یې اشتراک کړی دی او د هغو درجه خو تاسې ته معلومه ده، مګر شیطان اعوذ بالله منه چې پر سړي غالبه سي هر کار په کوي. د مستح مور په تعجب کې سوه چې عایشه رضی الله تعالی عنها څنګه د هغه دفاع کوي. نو د مستح مور ورته وویل ای خورې، ته نه یې خبره چې هغه ستا په باره کې څه وایي؟ دی ویل یا څه وایي؟ نو د مستح مور هغه د افک د خلقو په خبرو خبره کړه. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې په هیڅ نه وه خبره او ام مستح ټول بیان ورته وکړي چې د مسلمانانو په مابین کې څه پیښه ده. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي په هیڅ نه وم خبره، مریضه او بې خبره وم. نو وایي والله د ډېره غمه څخه د هغه خپل ضرورت دپاره نه تلای سوای او نه ولاړم، بیرته کور ته راغلم او دونه مې وژړل چې د ډېرې ژړا په خاطر قریبه وه چې سینه مې وچوي. ورونو، د اسلام د دشمنانو و دسیسو او بې ځایه تبلیغاتو ته متوجه سئ. د هغه وخته څخه تر اوسه پورې قسم قسم پروپاګندې کوي، حتی چې زموږ مسلمانانو مور ام المؤمنین حضرت عایشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها یې په دغه درد او غم مبتلا او اخته کړه. دا هم د اسلام د دشمنانو یوه دسیسه وه. نو حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي پر هغه خپله مریضۍ مې یو بل مرض هم زیات سو. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغلی نو ما ورته وویل اجازه راکوې چې دا مریضي د پلار په کور کې تېره کړم؟
اصلا زما مقصد دا و چې زه د هغو څخه د دغه خبر په باره کې معلومات وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه راکړه او زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور څخه د خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ولاړم او هلته مې د خپلې مور څخه پوښتنه وکړه چې ای مورې دغه خلق څه وایي؟ مور مې راته وویل لورې دا موضوع پر ځان سپکه که، په والله داسې ښځه نسته چې هغه دې پر خپل خاوند ګرانه وي او بونې دې هم ولري چې پر هغې دې خبرې ونه سي. دا یې د مور د طرفه تسلا وه. اوس نو په دغه وخت کې خبر نور هم نشریږي او خلق خبرې کوي. د الله جل جلاله د طرفه هم وحی نه نازلیږي، وحی هم قطع دی. په دغه ټوله موده کې جبریل علیه السلام و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نه راغلی. په دې کې هم الهي حکمت و و مسلمانانو ته عبرت او لارښوونه وه چې دغسې خبرې باید ونه کړي. یو پر بل یې باید د ښو ګمان وي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حال ولیدی چې خبر نور هم نشریږي، خلق دا موضوع نه هیروي بلکې پر دغسې خبرو نور هم جرأت کوي او د خلقو خبرې هم نسي ردولی، ځکه کم ښکاره دلیل نه لري او وحی هم نه ورته راځي. نو نه پوهېدی چې د دغه موضوع په مقابل کې باید څه وکړي. یوه ورځ یې خلق سر راټول کړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختی. په خطبه ویلو یې شروع وکړه. د خبرو په جمله کې دا هم وویل څه سبب دی چې ځینې خلق ما په خپله کورنۍ کې ازاروي او قسم په الله چې ما په دوی کې یعنی په خپل اهل کې بې له خیره بل څه نه دي لیدلي، او دا خبره هم په یوه سړي پورې تړي چې هغه زما د اصحابو څخه دی. په والله ما د هغه څخه بې له خیره او ښو اخلاقو بل شی نه دی لیدلی او هیڅ وخت زما د کورو څخه یوه کور ته نه دی ننوتلی مګر زما سره، یعنی بې له ما یوازې دی هیڅ وخت زما کور ته نه دی ورغلی او دا امکان نه لري چې زما په حضور دې داسې شی پیښ سي. دلته نو اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه چې د اوس د قبیلې مشر او رئیس و ولاړ سو. او دا خو هم درته معلومه ده چې د افک د مسلې مؤسس او جوړونکی عبدالله ابن ابی منافق و او هغه د خزرج د قبیلې و او اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه د اوس د قبیلې دی. کم وخت چې سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه وفات او شهید سو نو اسید رضی الله تعالی عنه د اوس د قبیلې مشر وټاکل سو. نو اسید رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او ویل یا رسول الله دغه سړی چې تا ازاروي که د اوس د قبیلې څخه وي موږ یې چاره ورکوو او که چیرې زموږ د ورونو د خزرج څخه وي ته امر راته وکړه. قسم په الله دغه سړی د دې لایق دی چې غاړه یې په توره ووهل سي، یعنی هغه څوک چې ستا په شراب کې خبرې کوي هغه باید ووژل سي. د ده د خبرو په مقابل کې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه چې د خزرج د قبیلې رئیس و ولاړ سو. ویل والله ته درواغ وایه، هیڅ وخت یې غاړه نه پرې کېږي. په والله تا دغه خبره نه کول مګر ته پوهېږې چې دا نفر د خزرج څخه دی، ځکه ټولو خلقو ته دا معلومه وه چې د دغه خبرې تر شا عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ولاړ دی. نو ویل که چیرې دغه نفر ستا د قوم یعنی اوس څخه وای بیا دې دغه خبره نه کول. دوهم وار بیا اسید رضی الله تعالی عنه ولاړ سو او د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په جواب کې وویل قسم په الله ته درواغ وایه، ته منافق او د منافقانو دفاع کوې. اوس په خپله د صحابه کرامو په مابین کې فتنه جوړیږي. دا هغه د انصارو مشران دي. ورونو ښه متوجه سئ دغه فتنه د دوی و مابین ته څنګه راغله او چا راوړه. د عبدالله منافق د تبلیغاتو تاثیر تر کومه ځایه ورسېدی. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حال او دغه فتنه ولیده صحابه کرام یې په بیرته تلو امر کړه او دی صلی الله علیه وسلم د منبر څخه راکښته سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښته چې مشوره ورسره وکړي او دا خبره پای ته ورسیږي، خو هغه نوره هم خبره پسې زیاته او توده سوه او قریبه ده چې د مسلمانانو په مابین کې شر پیښ سي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فکر کوي چې څه باید وکړي. نو یې وده علیه الصلاة وسلام ته هغه نږدې نفر را وغوښتل چې د اهل بیت څخه وه،
یو یې اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه راوغوښتی، ځکه زید ابن الحارثه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوی په درجه کې و. یو خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې لوی سوی او تربیه سوی و، او بل یې تر اسلام د مخه دغه زید په زویوالي نیولی و. نو اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور سړی و، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ګران و، او پوره باور یې په درلودی. او بل یې حضرت علی رضی الله تعالی عنه راوغوښتی. دوی دوه یې سره یو ځای کړه او ویل تاسې په دغه موضوع کې څه فکر کوئ؟ دا څنګه حالات پیښ دي؟ اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه ډیره واضحه او مستقیمه خبره وکړه. ویل یا رسول الله، تا ته خپل اهل ښه در معلوم دي او موږ هم ستا اهل پیژنو. د هغو په باره کې بېله شوالي بل هیڅ شی موږ نه دی لیدلی. دا خبرې ټوله درواغ دي او پر درواغو غوږ مه نیسه. اسامه رضی الله تعالی عنه ټوله داسې خبرې وکړې چې مقصد یې دا و، یا رسول الله، ته په دې خبرو هیڅ مه خفه کېږه او مه غوږ پر نیسه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه وویل، یا رسول الله، ښځې ډېرې دي، یعنی که دلته تا ته کم مشکل پیښ وي، تا ته د دې سره ژوند کول ضروري او لازمي نه دي، مګر د انصاف په خاطر د هغه خادمې او میندې څخه معلومات او پوښتنه وکړه کم چې د حضرت عایشې رضی الله عنها سره ژوند کوي، ځکه خادمه همیشه د هغې سره په تماس کې وي. که کم شی وي هغه باید په خبره وي. نو د هغې څخه پوښتنه وکړه، هغه به حال درته ووایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها خادمه چې بریره نومېده راوغوښته او رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنې ځینې وکړې. هغې ویل، والله بېله شوالي مې بل شی نه دی لیدلی، قسم په الله چې هیڅ وخت مې بدي نه ده پکښې لیدلې. بیا نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو او د بریرې په وهلو یې شروع وکړه او ویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته رښتیا ووایه. هغه وایي په والله ما هیڅ وخت بدي نه ده لیدلې مګر یوه ورځ ما اوړه خیشته کړه او بیا مې د باندې یو کار درلودی. ما غوښته چې د باندې ولاړه سم، نو مې ودې رضی الله تعالی عنها ته وویل پر دغه اوړو پام کوه او فکر کوه، زه ولاړم. دې هغه اوړه هیر کړي وه او پسونه راغله، هغه اوړه یې وخوړل. په ټول عمر مې د عایشې څخه دغه یوه خطا لیدلې ده، بې له دغه څخه په والله ما هیڅ بدي او شر نه دی پکښې لیدلی. دلته نو نسبت و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره پای ته ورسېده. د هغه علیه الصلاة وسلام په نیز قصه واضحه او روښانه سوه. مګر خلق ډېرې خبرې کوي او دا خبرې پر سړي تاثیر کوي او په خفه کېږي. خو دغه حالت بیا هم دوام درلودی. څو یو وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی او حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته یې د تقوا، دیانت او توبې خبرې وکړې. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وایي، زه په تعجب کې سوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پر ما شک لري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، یا عایشه، ستا په باره کې ما ته دغسې او دغسې ویل سوي دي، نو که ته بري یې الله عز وجل به هم تا بري کړي، او که چیرې یوه ګناه در څخه پیښه سوې وي د الله جل جلاله څخه د مغفرت طلب وکړه او توبه ورته وکاږه. که یو انسان په خپله ګناه سره اعتراف وکړي او بیا و الله جل جلاله ته توبه وباسي، الله جل جلاله تواب او رحیم دی، د انسان توبه قبلوي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره راته وکړه، د ډېره غمه او ناامیدۍ څخه مې په سترګو کې اوښکې وچې سوې. نو مې خپل مور او پلار ته وکتل. ورونو، دا هغه اشده، سخته او مشکله مسئله او فتنه ده چې پر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تېره سوې ده، ځکه تعارض پر شرف سپکه مسئله نه ده. نو حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها و خپل پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته او خپل مور ته وکتل او ویل، آیا تاسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب نور کوئ؟ جواب یې ووایست، وایي توبه وکاږه. هغو ویل، والله
موږ نه پوهیږو چې څه ووایو. حتی مور او پلار یې د خلقو د هغه ډیرو خبرو په سبب اوس چپ پاته سوه. ویل نه پوهیږو چې څه ووایو. کم وخت چې حضرت عایشې دا حال ولیدی چې هیڅوک نسته چې د دې تصدیق او دفاع وکړي، او دا هم ډیره موده په بېخبرۍ کې وه، نه چا پوښتنه ځینې وکړه، نه چا حال ورته ووایه، دفعتا او ناببره په دغسې موقف ګرفتاره سوه. نو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل په والله زه پوهېږم چې تاسې دغه خبرې تر داسې اندازې پورې اورېدلې دي چې ستاسې په زړو کې قرار نیولی دی او تاسې د هغو خبرو تصدیق کوئ. نو که زه تاسې ته ووایم چې زه بری یم او الله شاهد دی چې زه بری یم، تاسې زما دغه خبره نه منئ، او که ما په یوه شي سره اقرار وکئ او الله شاهد دی چې زه د هغه څخه بری یم، بیا یې تاسې منئ. یعنی که زه ووایم چې هو توبه مې ده، نو دغه زما توبه درواغ ده، ځکه الله جل جلاله خبر دی چې زه بری یم. او که زه انکار وکم تاسې یې نه منئ چې تاسې هم پر ما شکمن سئ، نو به څوک زما خبره ومني. په والله زه د ځان او ستاسې دپاره بل مثال نسم پیدا کولی بې له قوله څخه ده. دې رضی الله تعالی عنها کوشش کاوه چې د یعقوب علیه السلام نوم ور په یاد کړي، خو د ډېرې پریشانۍ او هغه درد او غم څخه چې ودې ته ورپېښ و د یعقوب علیه السلام نوم یې هیر سو. نو ویل زه د خپل ځان او ستاسې دپاره بل مثال نسم پیدا کولی بې له قوله څخه د ابي یوسف. د یعقوب علیه السلام نوم یې نسو ور په یاد، نو یې ابو یوسف ووایه چې هغه ویل فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون. یعنی نو زما کار صبر جمیل دی چې و خلقو ته هیڅ شکایت ونه کم او هم د الله لطفا پتا واړوه. نو زما کار صبر جمیل دی چې و خلقو ته هیڅ شکایت ونه کم او هم د الله جل جلاله څخه د دغه خبرې د تحمل کولو او زغملو کومک غواړم، چې دا د سورت یوسف د 18 نمبر آیات آخري حصه ده. او بیا یې د دوی څخه مخ واړوه او پرېوته. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي ما خپل ځان تر دې کم او کښته باله چې زما په باره کې د قرآن مجید نازل سي، مګر دا امید مې و چې شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې خوب وویني چې د هغه په واسطه مې الله جل جلاله بری کړي، ځکه د انبیاو خوب حق دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي په دغه وخت کې چې موږ سره ناست وو او ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاور ګرځولې وه چې جبریل علیه السلام راغلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحیو په نزول کې پټ سو. د وحیو د نزول علامې و دوی ته ور معلومې وې، کم کیفیت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحیو د نزول په وخت کې ورپېښېدی هغه حال ورته پېښ سو او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې راماتې سوې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په یوه پټو سره پټ کړي او دوی په انتظار کښېنستل. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي په ټول عمر دغسې سخت ساعت نه دی راباندې تېر سوی لکه دغه د وحیو څو لحظې، ځکه بیرېدم چې اوس به د عایشې په نه براعت خبر یا حال راسي. رښتیا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر کورنۍ دغه لحظې هغه شدیدې او د تشویشه ډکې لحظې وې. د اسمانه وحی نازلیږي او د هغه ډیرو خبرو چې تر یوه میاشتې زیات دوام وکوي د فیصلې لحظې دي. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي مګر زه په والله هیڅ نه بیرېدم او نه مې تشویش درلودی، ځکه زه پوهېدم چې زه بری یم او الله جل جلاله ظلم نه کوي. نو وایي دغه د وحیو د نزول په وخت کې والله هیڅ نه بیرېدم او نه وارخطا وم. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحیو د نزول د حالته څخه ووتی خندل یې او اوله خبره چې یې وفرمایل هغه دا وه یا عایشه الله جل جلاله ته بری کړې. د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها مور و حضرت عایشه ته وویل و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور ولاړه سه، شکر یې ادا که.
حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها چې په خپل الهي براءت سره نازېده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه محبت چې د دې سره یې درلودی پوره باوري وه، نو یې وویل والله هیڅکله به وده علیه الصلاة وسلام ته نسم ور ولاړه او بې له الله د هیڅ چا شکر به نه کم ادا. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې خلق دې راټول سي. خلق راټول سوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختئ او په خطبه ویلو یې شروع وکړه او د سورة النور هغه آیاتونه چې دغه اوس نازل سوه و مسلمانانو ته تلاوت کړه. الله عز وجل د سورة النور په 11 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یعنی بېشکه هغه کسان چې د عایشې رضی الله تعالی عنها په باره کې یې دغه لوی او غټ درواغ راوړي دي، دا ستاسې مسلمانانو څخه یوه ډله ده. ای صادقه مسلمانانو، تاسې د دغه درواغو ویل د ځان دپاره شر مه بولئ، بلکې دغه د درواغو تهمت ستاسې دپاره خیر دی چې په هغه کې تاسې ته ثوابونه او درجې درکول کیږي. دغه خطاب و هغه مسلمانانو ته دی چې هغو ته د دغه واقعې په سبب تکلیف ورسېدلی و، خاصتا حضرت عایشه او د هغې کورنۍ ته. په ظاهره دغه واقعه زړه دردونکې واقعه وه، خو په دننه کې یې ډېرې فایدې پرتې وې. آیا دغه لږ فخر او شرف دی چې خالق الکائنات جل جلاله په خپل پاک کلام کې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها براءت او پاکی نازل کړه او د دوی دشمنان یې خوار او ذلیله رسوا او شرمنده کړه او د قیامت تر ورځې پورې د ټولو قرآن ویونکو پر ژبه د حضرت عایشه د عفت او پاکی ذکر جاری دی. او که پس له نزوله د دغه مبارکو آیاتو و یو چاته شک یا شبهه پیدا سي هغه کافر دی، ځکه د قرآن مجید د صریحو احکامو او آیاتو څخه انکار کفر دی. او تر دغه آیات وروسته هغه نور ټول آیاتونه چې د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها براءت پکښې دی، د دغه ټولو آیاتو د نزول سبب دغه واقعه ده. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې 3 نفره دې په درو ووهل سي. دا هغه 3 نفره وه چې په صریحو الفاظو یې خبرې کړې وې چې دغه 3 نفره د مسلمانانو څخه وه، منافقین هم نه وه، که څه هم مسئله د منافقینو څخه راشروع سوه او په یوه خبیثه طریقه سره یې عملي کړه. داسې دلیل یې پر ځان نه پرېښاوه چې دوی دې ونیول سي، مګر هغه چې په دام او مشکل کې ولوېده هغه مسلمانان وه. هغه مسلمانان چې خپله ژبه یې نسوای ټینګولی. نو مستح ابن ابي مستح رضی الله تعالی عنه په درو ووهل سو چې د اهل بدر څخه و او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خاله زوی و. او حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها په درو ووهل سوه. حمنه د زینب رضی الله تعالی عنها خور ده، هغه زینب چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه ده او د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بنده. په خپله زینب رضی الله تعالی عنها خپله خوله او ژبه وساتل. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها وایي مګر زینب خپل ایمان وساتئ، که څه هم هغه یې بن وه خو چپه خوله سوه، په دې موضوع کې یې خبرې ونه کړې. اما حمنه چې د زینب رضی الله تعالی عنها خور وه ژبه یې ونه ساتل او په درو ووهل سوه. 3 د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په درو ووهل سو چې دا ټول مسلمانان وه او منافقان خلاص وه. د منافقانو د خلاصېدو دپاره 2 علته وه. یو دا چې هغو په اشاره او کنایه سره خبرې کولې، پر ځان یې دلیل نه پرېښاوه، خو نور خلق یې په څا کې واچول. او بل دا چې ټوله شرعي حدود یا جزاوي لکه قصاص، رجم، د لاس پرې کېده، په درو وهل د مسلمانانو د پاکېدو دپاره دي، د هغه ګناه څخه چې دوی کړې ده په پاکیږي. مګر منافقان چې اصلا کافران دي د هغو دپاره پاکېده نسته. خاصتا عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین چې الله عز وجل و هغه ته په دغه آیاتو کې اشاره کړې ده
او د هغه سزا او جزا یې هم ښوولې ده چې هغه لره عذاب عظیم دی. هغه چې الله عز وجل فرمایي والذي تولى كبره منهم له عذاب عظیم، یعنی هغه څوک چې د دغه درواغو مشرتوب او رهبري کول، د دغه موضوع مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی و چې د ابی زوی منافق دی، هغه لره په دارینو کې ډېر لوی عذاب دی، په آخرت کې اور او په دنیا کې ذلت او رسوایی چې د قیامت تر ورځې به په منافق سره یادیږي. او الله عز وجل د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه د رویې او فکر تعریف وکړي کوم چې د په دغه موضوع کې اختیار کړی و. الله عز وجل د سورة النور په 12 نمبر آیات کې فرمایي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين، یعنی ولینه کم وخت چې تاسې دغه خبره واورېده نو هغه ایمان درلودونکو نرو او ښځو په خپلو مابینو کې د خیر ګمان کاوه او دوی ټول ویل دا خبره ښکاره او معلومداره درواغ دی. په دغه مبارک آیات کې د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه ورویې او کړنلارې ته اشاره ده. هغه داسې کم وخت چې د دغه افک په متعلق فتنه او خبرې ډېرې زیاتې سوې نو د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ښځې ام ایوب و ابو ایوب ته وویل یا ابا ایوب ایا ته دغه خبرې نه اورې چې خلق یې د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها په باره کې کوي؟ ده ویل اورم یې. ښځې ورته ویل نو ته څه وایه، ستا څه فکر دی؟ د عاقل او مسلمان سړي و جواب ته وګورئ. ابو ایوب ویل یا ام ایوب که ته د عایشې پر ځای وای دغسې دې کول؟ هغې ویل یا والله. ابو ایوب بیا وویل که زه د صفوان پر ځای وای دغسې مې کول؟ ښځې ویل یا والله، الله دې وساته. نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه وویل عایشه صدیقه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه لور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه د مسلمانانو مور تر تا ډېره بهتره او ښه ده، او بیا صفوان رضی الله تعالی عنه تر ما ښه او بهتر دی. نو څنګه به موږ پر دوی شک او ګمان کوو او د ځانه به خبرې کوو؟ دا ټوله درواغ دي. نو ابو ایوب الانصاري رضی الله تعالی عنه خپله ژبه وساتل او خپلې ښځې ته هم ور وښول چې په دغسې حالاتو کې سړی باید څه وکړي، د نورو سره هم باید په ادب او احترام معامله وسي. نو الله جل جلاله د دغه فتنې څخه خلاص کړي او مستح رضی الله تعالی عنه هغه چې په درو ووهل سو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خاله زوی و. څرنګه چې ډېر غریب او مسکین و نو خرڅ او مصرف یې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپله ماله څخه ورکاوه. خو کوم وخت چې مستح رضی الله تعالی عنه په دغه موضوع کې بې له ضرورته خبرې وکړې، آیا دا مناسبه وه؟ دا د هغه کومک او نیکۍ بدله وه؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ده ټول مصرف ورکاوه او ده یې د هغه نیکۍ په مقابل کې پر لور افک ووایه. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه قسم یاد کړي چې تر دې وروسته به مستح رضی الله تعالی عنه ته خرڅ او مصرف نه ورکوم. څو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة النور په 22 نمبر آیات کې فرمایي ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفوا ولیصفحوا، یعنی قسم دې نه کوي خاوندان د فضیلت او خاوندان د پراخۍ د مال چې د الله په لار کې به نفقه نور کوي خپلو اقرباو مسکینانو او مهاجرینو ته، او ښایي چې عفو دې وکړي او ښایي چې تر هغه ګناه دې ورتېر سي. دا داسې آیات دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې و مستح ته د خرڅ او مصرف نه ورکولو څخه منع کاوه، بلکې په دې سره یې امر کاوه چې د مستح رضی الله تعالی عنه خرڅ او نفقه دې ورکړي. او نور هم الله جل جلاله پسې فرمایي الا تحبون ان یغفر الله لکم والله غفور رحیم، آیا تاسې خوښ نه لرئ چې الله عز وجل د دغه عفو په سبب مغفرت درته وکړي او الله
بخښونکی او د ډېر رحم خاوند دی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې دغه آیات شریف واورېدی څه ویل؟ ویل بلا یا ربنا نحب، یعنی بېشکه زموږ ربه موږ ستا بخښنه خوښوو او غواړو یې. نو یې هغه خپل قسم مات کړي، د هغه قسم فدیه یا کفاره یې ورکړه او د مستح مصرف او نفقه یې بیرته ورشروع کړه. په ځینو روایاتو کې راغلي دي چې هغه نفقه یې د پخوا په نسبت ور دوه چنده کړه. ورونو دا قصه ډېره اوږده قصه ده، ډېر تفاصیل پکښې دي. مقصد دا یوه فتنه وه چې یوه میاشت یې دوام وکړي. په دغه موده کې جهاد نه کېدی. د دغه فتنې په وخت کې جهاد بند سو، د مسلمانانو نور کارونه بند سوه. دا ټوله د ځینو خلقو د جرأت او دلاورۍ په سبب چې دغه لوی درواغ یې جوړ او نشر کړه. ورونو دا و موږ ته پند او نصیحت دی چې بې له صحیح معلوماتو باید د خلقو خبرې نکو بیان، ځانونه د خلقو د عیب ویلو څخه وساتو، خاصتا چې هغه هم د یو چا پر عزت او شرف طعن او ضربه وي. نن ورځ ځینې خلق د نورو خلقو د عزت د خرابولو دپاره خبرې کوي، بې له دې څخه چې د هغې خبرې تحقیق او صحیح معلومات وسي یا په خپله د هغو خلقو څخه پوښتنه وسي. فقط یو خبر واورو او هغه خبر بې له تحقیق او معلوماتو ومنو او بیا یې په نشرولو کې کوښښ هم کوو. دا هغه ډېره لوی ګناه ده او دې ته افک ویل کیږي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله هم افک بللی دی. لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل پس له یوې میاشتې څخه دغه د شک او اضطراب، تشویش او پریشانۍ وریځې د مدینې منورې د فضا څخه استسبې او رئیس المنافقین په داسې رسوایي سره رسوا سو چې پس له دغه سر نسوای پورته کولی. ابن اسحاق رحمه الله وایي پس له دغه واقعې څخه چې به یوه د نفاق واقعه پیښه سوه، تر ټولو د مخه به د ابی د زوی قوم او قبیلې وده ته عتاب او سرزنش ورکاوه، په ډېر شدت به معامله ورسره کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل څنګه یې بولې یا عمر؟ په والله که مې په هغه ورځ وژلی وای چې تا راته وویل ویې وژنه، ډېر خلق به د ده پر طرف درېدلي وای، او که هغه خلق نن ورځ د ده په وژلو سره امر کم خامخا یې وژني. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل په والله زه پوه سوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارو کې زما تر کارو ډېر عظیم برکت سته. اوس به د هغه سره یو بیان درته وکم چې د بني مستلق د غزا او د حدیبیې د صلح تر مابین لیږل سوي دي. اول د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د بني کلب و قبیلې ته چې په دومة الجندل کې واقع وه ولیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه و خپل مخ ته کښېناوه او په خپل مبارک لاس یې لنګوټه یا عمامه ور وتړل او په جنګ کې یې په ښه معامله وسط ورته وکړي او ورته ویې فرمایل که دغه خلقو ستا اطاعت وکړي نو د دوی د پاچا لور په نکاح که. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هلته ولاړی او 3 ورځې دوی و اسلام ته دعوتول چې په نتیجه کې ټول قوم مسلمانان سوه او عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره مطابق د بني کلب د پاچا لور چې تماضر بنت الاصبغ نومېده په نکاح کړه چې د دې پلار د بني کلب د قبیلې رئیس او پاچا و. البته هغه وخت په جزیرة العرب کې ملوک الطوائفي وه، یعنی هرې قبیلې پاچا درلود. دوهم د علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سریه همدارنګه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علي رضی الله تعالی عنه و بني سعد ابن بکر ته چې په فدک کې اوسېدل د 200 نفرو سره ورولېږي چې د دغه ټولۍ د لیږلو سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر ورسېدی چې بني سعد ابن بکر غواړي چې د خیبر د یهودو سره کومک وکړي. نو یې علي رضی الله تعالی عنه د 200 نفرو سره ورولېږي. علي رضی الله تعالی عنه به د شپې تګ کاوه او د ورځې به کمین نیوی.
په دغه وخت کې یې د بني سعد یو جاسوس ونیوی. هغه هم اقرار وکړي چې هو بني سعد د خیبر و یهودو ته ولېږلم چې موږ بني سعد د مسلمانانو پر ضد ستاسې کومک کوو، په دې شرط چې د خیبر خرماوي یا کجور به موږ ته راکوئ. او دغه جاسوس د بني سعد د حیواناتو د یو ځای کېدو ځای ور وښوی. نو علي رضی الله تعالی عنه پر بني سعد حمله وکړه چې په هغه حمله کې یې 500 اوښان او 2000 پسونه په غنیمت ځینې بوتله او بنو سعد په خپله وتښتېده. او د بني سعد رئیس وبر ابن علیم و. دریم، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په 6 کال د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و وادي القرا ته ولېږي، ځکه هلته د فزاره قبیلې غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترور کې یا ووژني. د فزاره په قبیله کې یوه شیطانه ښځه وه چې ام قرفه ورته ویل کېده. دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو دپاره 10 نفره جنګیالي د خپلې کورنۍ څخه سره یو ځای کړي وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ور ولېږئ چې دغه ښځې او د دې کورنۍ ته جزا ورکړي. په دغه سریه کې سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه هم ورسره و. سلمه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه وایي زه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ووتم. د سهار تر لمانځه وروسته موږ پر دغه قبیله حمله وکړه. هغه کسان چې وژل کېده ووژل سوه، خو ما یوه ډله ولیده چې ښځې هم پکښې وې او د غره و طرف ته په تېښته رهي وه. زه پر دې وبېرېدم چې تر ما د مخه به و غره ته ورسېږي. نو مې د غره او د دوی په مابین کې غشي وویشتل. دوی چې غشي ولیده ودرېده. په دوی کې یوه ښځه وه چې ام قرفه ورته ویل کېده او د دې سره د دې لور چې ډېره ښایسته وه ورسره وه. دوی مې بندیان ونیول او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته مې راوسته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د دې لور ما ته په بخښه راکړه. بیا چې مدینې منورې ته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام قرفه لور زما څخه وغوښتل او بیا یې مکې مکرمې ته ولېږل چې په دې سره د مسلمانانو بندیان د هغه ځای څخه راخلاص کړه. ام قرفه چې ډېره شیطانه ښځه وه او دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورېدو اراده یې کړې وه او د خپلې کورنۍ څخه یې 10 نفره جنګي پهلوانان د دغه کار دپاره تیار کړي وه. خو دا په خپله جزا ورسېده او هغه 10 نفره یې ووژل سوه. څلرم، د کرز ابن جابر الفهري رضی الله تعالی عنه سریه. کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د بدر تر غذا د مخه یې د مدینې منورې پر اطرافو حمله وکړه او بیا مسلمان سو او د مکې مکرمې د فتح په ورځ په شهادت ورسېدی. نو د هجرت په 6 کال کې د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه په عرنیین پسې ولېږي چې قصه یې داسې وه. یوه ډله چې د عقل او عرینه د قبیلو څخه وه مدینې منورې ته راغله او په اسلام سره یې اظهار کاوه. یعنی په زړو کې مسلمانان نه وه خو په ښکاره سره یې اسلام راوړی او دلته په مدینه منوره کې اوسېده. څو په یوه مرض اخته سوه چې په عربي کې وخم ورته ویل کېږي. ساري او وبایي مرض دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړه چې هغه ځای ته ولاړ سئ چې هلته د مسلمانانو د بیت المال اوښان ساتل کېده او د دوی د مرض د علاج لپاره دي د دغه اوښانو بولې او شیدې څښي. دوی هم لاړه او دغه بولې او شیدې څښل تر څو چې الله جل جلاله جوړ کړه. کم وخت چې صحت پیدا کړي او جوړ سوه نو یې هغه د اوښانو ساتونکي او تربیه کوونکي ووژل. اوښان یې ورسره بوتله او پس له اسلامه بیرته کافران سوه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په طلب پسې کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه د 10 نفرو اصحاب کرامو په ملګرتیا ولېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم و دغه عرنیینو ته شرا وکړه ویل الهي لار ځینې ورکه کې او پر دوی یې تنګه کې
الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول کړه او د دوی څخه لار ورکه سوه. څو کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه پسې ورورسېدی او دوی یې ونیول او بیا یې د دغه خلقو پښې او لاسونه ور پرې کړه، سترګې یې ور وچاودلې او په دغه درس کې یې تر مرګه پورې پرېښول. دا د دوی د هغه عمل جزا وه چې یو وارې اسلام راوړي او بیا مرتدان سوه. پر دې سربیره یې د اوښانو ساتونکي ووژل او اوښان یې ورسره بوتله. ورونو، دا هغه غزاوې او سریې وې چې د خندق او بني قریظه تر غزاو وروسته پیښې سوي وې. مګر په دغه ټولو غزاو او سریو کې داسې تریخ جنگ نه دی سوی چې زیات قتل او قتال دې پکښې سوی وي. په دغه ټولو غزاو او سریو کې کوچني حملې سوي دي چې په حقیقت کې دغه سریو ته موږ معلوماتي دورې او تادیبي حملې ویلی سو چې دا د هغو قبیلو د بیرولو دپاره کېدې چې تر اوسه یې د اسلام قوت نه باله. او پس له هغه څخه چې موږ دغه حالات په دقت سره تر نظر وباسو، موږ ته دا را معلومیږي چې د خندق تر غزا وروسته د ورځو تېرېده د مسلمانانو په ګټه وه او د اسلام د دشمنانو معنویات مخ پر نړېدو وه. د اسلام دشمنانو ته دا امید نه و پاته چې پر اسلامي دعوت دې کامیابه سي او د مسلمانانو شان او شوکت دې ورمات کړي. خاصتا د مسلمانانو برتري او لوړوالی هغه وخت ثابت سو چې قریشو د حدیبیې صلح ورسره وکړه. په حقیقت کې د حدیبیې صلح نه وه، بلکې دا فتح او د اسلام پر قوت اعتراف و او دا په جزیرة العرب کې د اسلام پر وجود او بقا اقرار و. د حدیبیې پیښه او صلح ورونو، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، په جزیرة العرب کې حالات تر ډیرې اندازې د مسلمانانو په ګټه مخ ته تله. د لوی فتح علامې او د اسلامي دعوت کامیابي په کراره د آسمان په افق کې معلومېده او داسې مقدمې شروع سوې چې مشرکان په دې سره اعتراف وکړي چې د مسلمانانو دا حق دی چې خپل عبادت په مسجد الحرام کې وکړي. هغه مسجد الحرام چې د 6 کلو راهیسې مشرکانو مسلمانان د هغه څخه منع کړي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې و او دا یې په خوب کې ولیده چې دی علیه الصلاة وسلام او د اصحاب مسجد الحرام ته ورداخل سوه. د کعبې شریفې کلی یې واخیستې، پر کعبه شریفه یې طواف وکړي او عمره یې وکړه. ځینو خپل سرونه وخرول او ځینو غچي کړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه خوب اصحاب کرامو ته ووایه. هغه هم ډېر خوشحاله سوه. دوی دا ګمان وکړي چې په دغه کال کې مکې مکرمې ته داخلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اصحاب خبر کړه چې زه د عمرې دپاره ځم، که د چا اراده وي چې زما سره دې عمرې ته ولاړ سي، د سفر دپاره دې ځانونه تیار کړي. د مدینې منورې خلقو یعنی مهاجرینو او انصارو او د شاوخوا صحرایي عربو څخه یو څو نفرو د تګ دپاره آمادګي ونیول، مګر ډېر صحرایي عرب نه ورسره ووته. دغه نور قبیلوي مسلمانان ولې نه ورسره ووته؟ ځکه د مسلمانانو او قریشو په مابین کې حالات خراب وه. تر اوسه جنګونه سته او قافلې اخیستل کیږي. نو خلقو دا خیال کاوه، خاصتا منافقینو او ضعیف الایمان مسلمانان، که مسلمانان مکې مکرمې ته ولاړ سي نو جنګ پیښیږي او مسلمانان پکښې وژل کیږي. نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بې له مهاجرینو او انصارو او د ځینو قبیلو لږ افراد نور څوک د جنگ د بیرې نه ووته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کالي پرېوله او پر خپله اوښه سپور سو او د مدینې منورې څخه د هجرت په 6 کال د ذوالقعدې په میاشت کې د دوشنبې په ورځ ووتی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دې سفر کې ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها ملګرې وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې د اصحاب څوک وایي 1400 نفره و، څوک وایي 1500 نفره وه. د دوی سره په دې سفر کې بې له تورو نوره اسلحه نه وه.
اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکې مکرمې پر طرف رهي سوه. کم وخت چې وذیالحلیفه ته ورسېده چې اوس آبار علي ورته وایي او دا ځای د اهل مدینې دپاره میقات دی او د مدینې منورې څخه 7 میله لرې دی. هلته یې خپلې هدیې علامهداره کړې او د عمرې په نیت یې احرام وتړی. چې دغه هدیې او احرام څوک وویني هغه په دې پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ دپاره نه دی راوتلی او زه د کعبې شریفې عزت او احترام کوي. نو خلق د ده علیه الصلاة وسلام د جنگ څخه په امان دي او څوک نه بیریږي. اوس نو هدیې څه شي دي؟ هدیې و هغه اوښانو ته ویل کیږي چې علامهداره او نښاني سي. علامهداره کېدل یې په دې ډول سره دي چې د اوښ بوک ور زخمي کړي. نو دا د دې علامه ده چې دغه اوښ د الله جل جلاله د رضا دپاره په حرم کې حلالیږي. نو پر دغه اوښ نه څوک سپرېده او نه آزار ورکاوه، ځکه خلق پوهېده چې دا د الله جل جلاله د تقرب او رضا دپاره په حرم کې حلالیږي. یا دغه اوښان داسې نښاني کېده چې په غاړه به یو شی وځړول سو، داسې شی به وځړول سو چې د هغه څخه به دا معلومېده چې دغه اوښ د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالیږي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا اوښه د هدي دپاره د ځان سره رهي کړه او د مکې مکرمې پر طرف رهي سو. په دغه سفر کې د منافقانو څخه هیڅوک نه ورسره ووته بې له یوه نفره څخه چې نوم یې جد بن قیس و. نور منافقان نه ووتل ځکه هغو ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم او ملګري به د قریشو د طرفه حلال کړه سي، دی مکې او خپلو دشمنانو ته ورځي بې له جنګه او لښکره و هغو ته ځان تسلیموي، په والله چې بې حلالېدو پرېږدي. دا د منافقانو خبرې وې. مګر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم احتیاط وکړي ځکه د کفارو د غدر څخه بیرېدی. نو یې څه وکړه؟ د احتیاط دپاره یې اسلحه هم ورسره واخیسته، مګر دغه اسلحه یې د اوښانو په بارو کې کښېښول. په خپله دوی اسلحه نه وه ورسره اخیستې ځکه د اسلحې اخیستل د احرام د حاله سره ضد او منافي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تر خپل ځان د مخه د معلوماتو دپاره د خزاعه د قبیلې څخه یو نفر ولېږي چې د قریشو حال ورته راوړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وعصفان ته نږدې سو، هغه د معلوماتو نفر ورته راغی او ویل کعب ابن لؤی د حبشانو قبیله او نور ډېر خلق ستا د جنگ دپاره راټول کړي دي او غواړي چې تا د مکې مکرمې د ننوتلو څخه منع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلو اصحابو سره مشوره وکړه، ویل نه مو د خوښه چې دغه خلق چې دا زموږ مخ ته راوتلي دي دوی پرېږدو او د دوی پر کورو حمله وکړو. که دوی د هلته زموږ په انتظار ناست وه نو به غمجن کښېني، او که د خپلو کورنیو د خلاصولو دپاره راغله هلته به یې غاړې ور پرې کړو. او که غواړئ چې د مکې مکرمې پر طرف ور رهي سو، که مو څوک په مخ کې ودرېده د هغو سره به جنګ وکړو. دغه دوې لارې دي، کومه یوه مو خوښه ده؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل الله او رسول الله ښه پوهېږي، مګر موږ د عمرې دپاره راغلي یو، نه د چا د جنگ دپاره. نو که چیرې زموږ او د کعبې شریفې په مابین کې څوک ودرېږي د هغه سره به جنګ کوو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل نو د الله په نامه سره درځئ. د کعب ابن لؤی لښکر یې پرېښاوه او مخ پر مکه مکرمه رهي سوه. قریشو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راوتلو خبر واورېدی نو یې یو مشورتي مجلس جوړ کړي چې په هغه کې یې دا تصویب کړه په هره طریقه سره چې وي مسلمانان به نه پرېږدو چې مکې مکرمې ته داخل سي، نه د عمرې دپاره نه د بل شي دپاره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د حبشانو څخه مخ واړاوه، دلته بیا یو سړی چې د بني کعب څخه و ورته راغلی، ویل قریشو په زیتوا کې درته اړولي دي او 200 سپاره د خالد ابن ولید په مشرۍ د مکې مکرمې پر عمومي لار درته ولاړ دي. قریشو د جنگ دپاره آمادګي او تیاري نیولې وه. یو پوره لښکر یې تر مکې مکرمې د باندې را ایستلی و
او د حرم پر حدودو یې اړولي وه. ورونو اوس به د مکې مکرمې د ښار او د حرم په باره کې یو څه معلومات درته بیان کړم. د مکې مکرمې په ښار کې کعبه شریفه ده چې پر شاوخوا یې مسجد دی او دغه ځای ته مسجد الحرام ویل کیږي. او د مسجد الحرام پر شاوخوا بیا یوه ډیره پراخه منطقه ده چې هغه ته حرم ویل کیږي. په حرم کې د مکې مکرمې ټوله ښار داخل دی، بلکې تر ښار د باندې منطقې هم په حرم کې داخلي دي. حتی مینا هم په حرم کې داخله ده او عرفات تر حرم د باندې دی. مقصد دا چې د حرم منطقه ډیره پراخه منطقه ده او په دغه حرم کې جنگ او ښکار نه دي روا. حتی د درختو او وښو پرې کول یې هم نه دي جایز. دا د امن منطقه ده او ټول قسم تجاوزونه پکښې حرام دي. حتی په جاهلیت کې هم دلته جنګ کول حرام وه. بیا نو د حرم څخه د باندې یوه بله منطقه ده چې هغه ته میقاتونه ویل کیږي. میقات یا میقاتونه هغه ځایونه دي چې هغه چاته چې د حج یا عمرې نیت یې کړی وي بې له احرامه تېرېده نه دي روا. که څه هم دغه د احرام مسئله په مذاهبو کې اختلاف لري، خو دلته زموږ مقصد قصه ده نه د احرام مسئله چې هغه بیا د ځان دپاره مفصل بیان لري. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې اراده درلوده نو یې د میقات څخه احرام وتړی او دغه ټوله لار چې تقریبا 500 کیلومتره کیږي تر مکې مکرمې پورې راغلی. خو دلته بیا قریش تر هغه حرم د باندې وروتلي دي چې په هغه کې نه جنګ جایز دی او نه ښکار. او ولې قریش تر حرم د باندې وروتل؟ ځکه که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرم منطقې ته داخل سي بیا یې نو ایستل مشکل دی، ځکه په حرم کې جنگ نه دی روا. او که بیا په حرم کې جنگ ورسره وکړي دغه خبر په عربو کې نشریږي چې قریش په حرم کې خلق وژني او جنگ ورسره کوي، نو د حرم عزت او حرمت ماتیږي چې دا کار په عربو کې ډیر بد او ناروا کار دی. نو قریشو ډیر کوشش کاوه چې مسلمانان د حرم منطقې ته نسي داخل، ځکه که حرم ته ننوتل بیا یې دوی د عمرې کولو څخه نسي منع کولی. اوس نو قریشو د مکې مکرمې او مدینې منورې پر هغه لو او عمومي لار تر حرم د باندې واړول او د تیارسۍ په حالت کې دي. د دغه لښکره سره د قریشو ځینې مشران هم موجود وه، خو ټول مشران نه وه ورسره، چې د هغې جملې څخه ابو سفیان چې په دغه وخت کې د مکې مکرمې عمومي مشر و دننه په مکه مکرمه کې و. د لښکره سره نو موجود او د قریشو لښکر قسم کړی دی چې مسلمانان به و حرم ته دننه نه پرېږدو، نه د عمرې دپاره نه د بل کار دپاره. قریشو د سپرو یوه ټولۍ هم جوړه کړې وه چې مشر یې خالد ابن ولید و او په دغه وخت کې پر هغه خپل دین یعنی شرک و. او دې ټولۍ به هم شاوخوا پیره او ګزمه کول. یو نفر چې نوم یې بشر ابن سفیان الکعبي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته په لار کې خبر ورکړي چې قریش د جنگ دپاره راوتلي دي او د پړانګانو پوستونه یې اغوستي دي. د قریشو دا عادت و چې د سخت جنگ اراده بیا وه نو بیا د پړانګانو پوستونه واغوسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د قریشو پر حال دې افسوس وي، څه تاوان ورسېدی چې زه د خلقو سره پرې ایښی وای، یعنی زما او د نورو خلقو په مابین کې نه رالوېدلی. که زه پر خلقو کامیابه سوی وای دا د دوی کامیابي وه. زما شرف او عزت د دوی شرف او عزت دی، او که بیا چیرې وژل سوی وای دا هغه شی و چې دوی یې غواړي. قریش ولې دغه عناد او عداوت کوي، حتی غواړي چې د عمرې څخه مې منع کړي. د قریشو د دغه موقف او د رضا څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډېر خفه سو. قریش هیڅ نه نرمیږي، حتی نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عمرې کولو اجازه ورکړي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اصحاب کرامو ته وویل په تاسې کې داسې څوک شته چې د قریشو د لښکر تر شا مې تیر کړي، یعنی د غیر مشهورې لارې څخه و حرم ته داخل سو؟ ځکه مکې مکرمې ته د داخلېدو لارې معلومې او مشهوره وې، خو اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم
د مدینې منورې څخه راغلی دی، غواړي چې پر یوه نابلده لار مکې مکرمې ته ننوځي او د قریشو د شر څخه خلاص شي. یوه د اصحاب کرامو څخه وویل یا رسول الله زه دې پر نابلده لار حرم ته داخلوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل درځه. نو یې مسلمانان پر داسې لار رهي کړه چې هغه اصلا لار نه وه. ډېر تکلیف، ستړیا او مشکلات پر تېر سو. 1400 نفره یې پر داسې لار رهي کړي دي چې هغه لار نه وه. ډبرې، زوزان، لوړې او کښته، غرونه او شیلې ډېر په تکلیف او زحمت سره رهي دي. خو بیا هم لار صحیح وه، ځکه د کفارو د لښکر تر شا تېر سوه. کفار په هیڅ نه وه خبر. دوی تر اوسه د مسلمانانو د راتګ په انتظار کې وه، مګر مسلمانان تېر سوي وه او د کفارو د لښکر وشاته وه. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د حرم و منطقې ته ورنږدې کیږي او کفار لا هلته پر خپل ځای په انتظار کې دي. مسلمانان دونه مخته ولاړه چې د حرم و علامو ته ورسېده. ورونو په هغه وختو کې هم قریشو داسې خاصې علامې ایښولې چې په هغه سره یې د حرم منطقه معلومول، د پاره د دې چې د دغه ځای څخه باید د حرم احترام او عزت وساتل سي. لکه نن ورځ چې د حرم د منطقې د پیژندلو دپاره خاص فلي یا د دروازې د ششک پر قسم ډېرې ښایسته علامې ایښول سوي او جوړې سوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان دغه د حرم و علامو ته دونه ورنږدې سوه چې د دوی او د حرم د علامو تر مابین فقط څو ګامه یا قدمه پاته دي. خو د مخه تر دې چې مسلمانان د حرم منطقې ته ورداخل سي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوښه په خپله اراده چوکه سوه، زنګنونه یې کت کړه او پرېوته. بې له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې چوکه کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشش وکړي چې ولاړه یې کړي، اوښه نه ولاړېږي. صحابه کرام راغله چې اوښه ولاړه کړي، کشوي یې، وهي یې، پورې وهي یې، خو اوښه هیڅ حرکت نه کوي. صحابه کرام وایي یا رسول الله اوښې ته شر پېښ سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا شر نه دی ورته پېښ، بلکې دا هغه چا د تګ څخه منع کړه کم چې فیل یې د تګ څخه منع کوي. ورونو د فیل قصه خو مو مخکې درته بیان کړې ده. هغه د ابرهه فیل چې محمود نومېدی او ابرهه غوښته چې په ده سره کعبه شریفه ونړوي او فیل پرېوتی. د کعبې شریفې پر طرف هیڅ نه ورتلی. هغه څوک و چې دغه فیل یې د تللو او د کعبې شریفې د نړولو څخه منع کوي؟ هغه الله جل جلاله. اوس هم هغه الله جل جلاله دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوښه د دې څخه منع کړه چې و حرم ته داخله سي. بیا یې اوښه ولاړه کړه، بیرته یې د شا پر طرف بوتله، څو هلته یې د حدیبیې په آخر کې د اوبو پر یوه حوض واړول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې دلې واړوي. مسلمانانو تر حرم د باندې واړول چې دلته د جنگ څخه هم نه دي په امان، او دغه د اوبو په حوض کې دونه لږ اوبه وې چې خلقو په لپه ځینې را اخیستلې او ډېر ژر هغه اوبه خلاصې سوې. خلقو د اوبو د نیستوالي او تندې څخه ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپلو غشو د جعبې څخه یو غشی راویستی او ویل دغه غشی په دغه حوض کې ودروي. راوی د حدیث وایي په والله د دغه غشي د ځای څخه تر هغو اوبه راوتلې یا بهېدلې چې موږ د دغه ځای څخه بارول، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل که قریشو زه و داسې لارې ته وبللم چې په هغه کې صلة الرحم وه، زه به د دوی سره هغه لار قبوله کم. یعنې که قریشو نرمي راواخیسته او د صلح طلب یې کاوه، زه به صلح ورسره وکم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صلح او دوستۍ په نیت دلته واړول، ځکه الله جل جلاله د مکې مکرمې د ننوتلو څخه منع کوي. هلته قریشو ته حال ورغی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تر شا تیر سو او قریبه ده چې حرم ته ننوځي. قریش وارخطا سوه، ځکه که مسلمانان حرم ته داخل سي د دوی دپاره مشکلات جوړیږي. نو په ډېر تلوار د مسلمانانو و طرف ته ورغله. ویلې ده چې مسلمانانو تر حرم د باندې خیمې درولې دي،
قریش په تعجب کې سوه. د مسلمانانو په وسه پوره وه چې حرم ته داخل سي، مګر نه دي داخل سوي. څه مقصد یې دی؟ نو کفارو هم دا لته واړول او ویل موږ باید پوه سو چې د مسلمانانو مقصد څه دی. کې عمره مقصد وای خو حرم ته به داخل سوي وای، بلکې د دوی مقصد جنگ دی. نو ځکه یې تر حرم د باندې اړولي دي او اسلحه هم ورسره ده او په عین حال کې یې احرام هم تړلی دی. کفارو ته حال نه معلومیږي چې مسلمانان د جنگ اراده لري که د عمرې. رښتیا هم د مسلمانانو حالت دواړه احتمال لري، ځکه کې د عمرې اراده وای خو داخل په حرم کې به اړولي وای. اوس مشرکان په تردد کې دي چې څه وکړي. آیا دغه عمره کوونکي د مکې مکرمې د ننوتلو څخه منع کړي او بیا دا خبره په نورو عربو کې نشر سي چې قریش خلک د عمرې څخه منع کوي او هغه بیا پر قریشو بد وایي؟ نو قریشو ویل معلومات به وکړو او خبره به په یقیني ډول ځان ته معلومه کړو چې مسلمانان جنگ کوي که عمره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دلته واړول او مطمئنه سوه، نو بدیل ابن ورقا الخزاعي چې د خزاعه د قبیلې د مشرانو څخه و، د څو نفرو سره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. او تاسو ته معلومه ده چې د خزاعه قبیله په صورت عموم سره که مشرکان و که مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیر غوښتونکي وه او نه غوښته چې جنګ ورسره وسي. نو دغه بدیل که څه هم د قریشو څخه نه و خو په مکه مکرمه کې کور درلودی او هلته یې ژوند کاوه. نو بدیل چې په دغه وخت کې پر شرک و او بیا په وروسته کې مسلمان سو و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته وایي کعب ابن لؤی د لښکره سره په حدیبیه کې اړولي دي چې ستا د جنگ اراده لري او کعبې شریف ته دې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د چا د جنگ دپاره نه یو راغلي، بلکې موږ د عمرې د ادا کولو دپاره راغلي یو. قریش هم جنگ ستړي کړي دي او تاوانونه یې ورسولي دي. که د دوی خوښه وي زه به و دوی ته څه موده مهلت ورکم، ما او خلق دې سره پرېږدي. که زه پر خلقو غالبه سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخلیږي چې خلق پکښې داخل سوه داخل دې سي، یعنی که اسلام ته داخلېده داخل دې سي او که نه هوسا خو به سي. او که بې له جنګ څخه بل شی نه قبلاوه نو زما د قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې دغه زما پر دین به تر هغو ورسره وجنګېږم چې یوازې غاړه مې پاته کېږي. بدیل ویل زه به و قریشو ته دغه ستا خبرې ورسوم. نو بدیل و قریشو ته ورغلی او ویل زه اوس د دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و او ما د هغه څخه یو څه خبرې واورېدې. که مو خوښه وي هغه خبرې به درته بیان کړم. د قریشو ناپوهانو وویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یوه خبره هم راته وکړې. مګر د قریشو د عقل خاوندانو وویل وایه څه شي دې ځینې اورېدلي دي. نو بدیل هم هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه یې اورېدلې وې ورته وکړې. او بدیل وویل د مسلمانانو مقصد عمره ده پرېږدي. قریش ویل یا والله هیڅ کله به راڅخه رانسي که څه هم د عمرې دپاره وي، مګر زموږ په اجازه. ده به اول زموږ څخه اجازه اخیستی وای او بل ته څه پوه سوې چې دی علیه الصلاة وسلام د عمرې دپاره راغلی دی. بدیل ویل دغسې خبرې مې ورسره وکړې. قریش ویل دا صرف د خولې خبرې دي. محترمو ورونو، څرنګه چې فتح پای ته ورسېده نو زموږ پاته قصه به انشاء الله تعالی په راتلونکې 25مه پته کې واورئ. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.